یو کلمه ده لا حول ولا قوة الا بالله، ډیره اسانه کلمه ده، خو د دې تاسو ته پنځه داسې فواید ذکر کومه چې هغه تاسو واورئ نو عقل به مو ورته حیران شي چې دا څومره وړه کلمه ده او په دې باندې الله تعالی انعامونه څومره بې انتها ورکوي. یو فایده دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په لا حول ولا قوة الا بالله کې د یو کم سل بیمارو علاج دی او د ټولو نه وړه بیماری غم او پریشانی ده. نو که ته پس یو غم کې مبتلا یا پریشانی کې مبتلا نو دې ویر ډېر ډېر شروع که انشاءالله غم او پریشانی به دې ختم شي. دویمه فایده دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په ورځ کې سل کرته دا کلمه وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله، دی به الله تعالی چرته هم چاته محتاج نه کی. او دریمه فایده دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دا کلمه ډېر ډېر وایئ، لا حول ولا قوة الا بالله، ځکه چې دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. نو مطلب دا دی چې څوک د دې کلمې ویر ډېر ډېر کوي، لا حول ولا قوة الا بالله، نو په دې کلمې ویلو باندې به تا ته الله تعالی جنت درکوي. یو کلمه ده لا حول ولا قوة الا بالله، ډېره اسانه کلمه ده، خو د دې تاسو ته پنځه داسې فواید ذکر کومه چې هغه تاسو واورئ نو عقل به مو ورته حیران شي چې دا څومره وړه کلمه ده او په دې باندې الله تعالی انعامونه څومره بې انتها ورکوي. یو فایده دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په لا حول ولا قوة الا بالله کې د یو کم سل بیمارو علاج دی او د ټولو نه وړه بیماری غم او پریشانی ده. نو که ته پس یو غم کې مبتلا یا پریشانی کې مبتلا نو دې ویر ډېر ډېر شروع که انشاءالله غم او پریشانی به دې ختم شي. دویمه فایده دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک په ورځ کې سل کرته دا کلمه وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله، دی به الله تعالی چرته هم چاته محتاج نه کی. او دریمه فایده دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو دا کلمه ډېر ډېر وایئ، لا حول ولا قوة الا بالله، ځکه چې دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. نو مطلب دا دی چې څوک د دې کلمې ویر ډېر ډېر کوي، لا حول ولا قوة الا بالله، نو په دې کلمې ویلو باندې به تا ته الله تعالی جنت درکوي.